سلامونه ملګرو، زه یم وقار یوسفزی او زما له طرفه ټولو اورېدونکو ته هرکلی ښه به یې او روغ جوړ به یې. همیشه زه کوشش کوم چې ستاسو سره خپل غږ شریک کړم د یوټیوب په دې پیج باندې، خو همیشه لپاره ژوند داسې دی چې هر سړی د یو سټرګل نه تېرېږي، یو منډه ده او په دغه منډه کې به ځان رسې د ښه نه ښه په کوشش لپاره خلک لګیا دي. دغه منډه ده، نو موږ هم په دغه کې اخته یو. د دې وجې نه کله ناکله انسان مصروفه شي او هغه خبرې ونیشي که نه، هغه وایي که نه وي وخته زړه مې غواړي چې په خپو کې د بیړۍ واچوم، وایي ته رانه تېرېږي او زمونږ خبرې پاتې دي. نو نن داسې ناست وم موعظه، داسې رنډم غونډه کې به څه خبرې را وګورو، څه شعرونه به وګورو، خپل غږ به هم در سره شریک کړم او ستاسو میسیجز هغه ماته راځي. په فیسبوک باندې هم زه خبرېږم، دلته یوټیوب کې هم تاسو اکثر وایي چې یاره ډېر ورځې تاسو ریکارډ نه کړه یا څه اواز هم وانه اورېدو. نو زه کوشش کوم څه زاړه او څه نوي څه شعرونه هغه ستاسو سره شیر کوم. د طارق مشال صاحب دغه شعرونه دي او زما ډېر خوښ دي، ما ستاسو سره مخکې هم شیر کړي وو. هغه دا وایي که نه وایي ستا په واده تېرېده او زندګي ښه تېرېده او مونږ به ستوري شمارله په مونږ به شپه تېرېده او وی ښکلی یوسف مې وموند و یوه قافله تېرېده او په ساندو ساندو جنۍ په هدیره تېرېده او وی دای ډولۍ کې ویوړه که جنازه تېرېده او یوه نوڼۍ حرامه زما خو نه تېرېده او زندګي موټی شګه د لاسو تله تېرېده وی دومره نشه کې تله چې اوف میکده تېرېده او بغیر له تا مشاله ډېره پیکه تېرېده او وی بې د مینې څه ژوندون، وی بې د مینې څه خلک او وی تا دې ولې وباسم، وی زړه کې ساتي زړه خلک او د ژوند ښکلا له راځې وی یا کلیواله راځې او درته به ویښ پاتې شم خو که بېګاله راځې او په ما چې خاورې واوړي وی هله به ماله راځې او وی د ژونده ستړی یمه وی مرګه که ماله راځې او وی ستا په نامه ناست یم که مې بابا له راځې او چې ستا نیازک دې لاړ شي بیا به ته چا له راځې او وی یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شانتې، یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شانتې، لکه چې مینه څنګه کېږي د عذاب په شانتې او وی د نور شاته تیاره وي که نه سوری به وي وی زه په خپل سوال کې رازوړند یم د جواب په شانتې او وایه په دومره مسلکونو کې دې څه ولیده چې د هر تاره دې ټنګ خیجې د مزراب په شانتې. نو دغه شان ما سره دغه شعرونو نور هم داسې نن سبا د نور هم داسې زما سره لاینز دي وایي ایره ایره یې کړه دردونو ته چا وریښی دی او زما په زړه کې پرهرونو ته چا وریښی دی او د خپل نیمګړي ژوند قصې پکې وسېزله وایي په یوه لار کې کتابونو ته چا وریښی دی او د خولې غونې تر اووم اسمانه ورسېده د یو بېوسه ارمانونو ته چا وریښی دی او حال د لیدلو دی لونګه ساقي راشه که نه د میخانې سره جامونو ته چا وریښی دی وی لوګی ته خیږي خو لوګی په نظر نه راځي وی زما د قام د بچو زړونو ته چا وریښی دی او د حیا رنګ یې د اوربل د ولولو پرېوتی د بلا پیغلو
پلونو ته چا ورېښی دی. او په نیت ساده لیوني وی نن مې کتل په زنځیرونو یې تړل لیوني. او وی کور کلی خبر که مختورن به ګرځي او دا درته چا ویل چې رقیب له دې لېږل لیوني. او مونږ چې واړه وو یریدو چې لیونی به راشي او اوس دې خبر شو چې به ولې قارېدل لیوني. او د پښتو ژبې دا وګیرو وکوزې سترګې ولاړ وی څومره په ناز او په ادا درته کتل لیوني. نو ستاسو د ټولو ملګرو د ټولو اورېدونکو ډېره زیاته مننه چې تاسو زما غږ خوښوئ هغه اورئ. او زه هم کوشش کوم چې یاره داسې نوي څه شعرونه یي چې هغه زه ستاسو سره شریک کړم او ستاسو فیډبیک واخلم. نو د ټولو اورېدونکو مننه. دغه لاینز دي دغه به تاسو اورېدلي او کوشش کوم چې په نور ورځو کې دغه شان چېرته وګورم او خپل غږ ستاسو سره شریک کړم. اکثر به ما یو آرټیکل به ما ستاسو سره شیر کوو خو لږ مصروفیات لرم او د هغې وجې نه زه کوشش کوم چې دغې نه لږ ما ته موقع میلاو شي نو ستاسو سره به خپل غږ شریکوم. د ټولو ملګرو مننه. خوشحاله اوسئ او روغ جوړ اوسئ.